نو بیا په 1500 روپۍ باندې استاد غریب چې دی نه عدالت ته ځي راځي سهار تلي وي عدالت ته ځي واغسته 8 بجې نو بیا ناستې څادرې ځان ته مینجله کړي غریبو نو بیا چې ورپېښ شي نو وي جی نشته تاریخ بدل دی نو بیا چې لړ شي غریب بل تاریخ له نوي وکیل نه راغلی د مونږ هغه تاریخ بدل دی بیا چې بل تاریخ له لړ شي نو هغه بل وکیل نه راغلی تاریخ بدل دی بیا چې لړ شي نو یاره سرکاري وکیل نشته او تاریخ بدل دی بیا چې لړ شي نو د ججانو که د وکیلانو هړتال دی نه بیا چې لړ شي نو چوټیانې دي وایي د نردیا بس په دې طریقه باندې استاد له کار کتلی دی اورې او 1500 روپۍ هغه اخیستي نو کوپر یې کړی دی دا د استاد له چا یو 50 روپۍ ورکړې مخکې وخت کې وي استاد دوا کوه هغه چې هلوټ ته داسې وکاته که نه په لاس موټي کې چې سوري ورته یې داسې کابې ګوره د ما په تمه نه شوې ځان ته که وګورې که ته وایې چې بس دې به راته دوا کوي په 50 روپۍ کې دومره زور نشته چې استاد دوا کوه ته په مسله تاله ناست یم وی خپل غم کوه او که نه نو زه وایم دې استادانو ته نو بهرحال دا د جینکو داسې ودونه بې اجازته نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې اذنها ثماتها چې ښه د دې نه تپوس وشو او دې خاموشي کوله مطلب دا دی چې د دې اجازت دی خو بله خبره دا ده چې دا خبره به د مخکې نه ړنګېدلي نو چې د مخکې نه ړنګېدلي چې خلا ښځې دې راځي کله چیني راوړي او کله سیوان راوړي او کله د مونږ کور کې وړو له 100 روپۍ ورکوي کله یې ښکلۍ را ښکلۍ نو ولې ته نه پوهېږې دا ډمامې د خیر خو نه دي که نه دا خو دې جینۍ پسې راځي که نه نو چې راځي نو ورته پاک د دې جینۍ نه دغه وخت تپوس وکړه چې جینۍ دغه شان چل ستا تپوس کوي خو دې مور ته یې پته وي دا مور نه ده دې مور ته د خلکو پخوا وي دا مور چې ده دا د لور دپاره چوڼیاڼی ده د مور او لور د یو بل دپاره چوڼیاڼی څه معنا یعنې دا لور او مور یو بل سره دپاره دې خبرې کوي او که نه دا ټیک ده نو چې د لور ویلي دی دې مور ته او د مور بیا هم خبره ښکاره نه کړه ولې د دې هغه هلک سره اوبه چیلم دي دا پاکې پاکې خبرې ما سره دی وله ورکوي دا په زوره د دې ورسره خپل اوبه چیلم دي ردي مورې نو غلط کار کوي چې ستا اوبه چیلم دي نو لور له ژوند مه تباه کوه د لور زندګي مه خرابوه په ړومبي وخت کې پاکه خبره وکړه چې جینۍ تیاره نه ده پخوا یو ځای کې ما نکاح تاړه واده شوی د واده نه پس به د اجازت غوښته لکه دا څومره ناکاره کار دی دا اجازت خو د جینۍ نه په خپل کور کې د پلار په کور کې غوښته پکار و نکاح تړل پکار و ناغه واده شوي به وه او د خاوند کور کې به وه دویمه او درېیمه شپه به وه نو بیا به یې ورته وي اجازت راکړه اوس څه اجازت راکړه اوس یې اوس دې راکښېنولې را خو راوړې نه ده واده ونه شو نو دا بې اجازته وشو نو هغه به چې غلې وه او نورو جینکو به داسې په چونګارو باندې داسې کوله کابېګانې پکې هغې ته پته وي په چونګارو به یې والی چې اجازت مه ورکوه نو هغه نکاح باندې وخت ولګېده هغې جینۍ او نه کول اجازت یې نه ورکاو دې کې چې درس چېرې سپلی ګزارو شي خوا کې دیوالو لګېد دیو مو یارولمه ناڅاپه دا یې غاړه یو کاکا ګزار وکړه وی او کې او که نه کې هغه غریب یو یارول هغې وی او دا او نه دی په جبر باندې په ظلم باندې په زوره باندې او دا به د هغې په رضا په خوښۍ او په مرضۍ باندې نبي علیه السلام ویلي چې دا به اجازت کوي او بله خبره دا ده چې دې کې به دوه ګواهانې د هغې په مخ کې به دا وایي چې او